په دوبۍ کې سختو اورښتونو د نړیوالو پروازونو مخه نیولې ده. په دوبۍ کې د نن ورځې بېساري اورښتونو تالان د برېښنا او په تورو وریځو پوښل شوی اسمان له 140 ملي متره څخه ډېر باران اورېدلی. الوتکې په خړو اوبو کې ناسته کوي. له نن سهار راهیسې شاوخوا 50 الوتنې هم لغوه شوي دي. د ښار ځینې برخې تړل شوي. د باران له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي دي. موټرې په اوبو کې دي. ترافیکي ستونزې یې پیښې کړي. حکومت خلکو ته په کور کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړې ده. د دوبۍ ښار د تودوخې ایستونکو بادونو لوړ بریجونه هم د بادونو او بارانونو له امله خراب او یا هم غیر فعال شوي دي. د متحده عربي اماراتو د هوا پیژندنې ملي مرکز ویلي چې د هوا د بې ثباته شرایطو له امله تمه کیږي چې تر چهارشنبې پورې د هر څه دوام وکړي.